عظیم صاحب، یو انسان څنګه کولی شي چې یو هدف ځان ته وټاکي او هغې هدف نه د ده فکر اخوا دېخوا لاندې شي؟ اکثر وخت هدف ټاکي یو میاشت یو 20 ورځې کار کوي، بیا ورو ورو ترې نه لاړ شي همداسې. هر هغه موخه چې ټاکل کېږي موږ باید خپل استعداد، خپل علاقه او خپل شرایط پکې وسنجو. دغه کس چې له خپل هدف نه تښتي، دا ځکه تښتي چې د خپل شرایط په نظر کې نه ونیولي. په اول سمستر کې 1000 روپۍ فیس ورکوای شوی په پوهنتون کې، د دویم سمستر لپاره نور نه لري. دا معنا ورکوي چې د خپل شرایط په نظر کې نه ونیولي، ځکه په دغه هدف کې ناکام سي. یا د په کانکور کې د چاپیریال ساتنې څنګه انتخاب کړو، محیط زیست، اوس چې دلته راغی د رشتې ته ورننوته، تازه متوجه د دې کې نور مضامین دي، د رقم په اصطلاح شپږ مضمونه په دې کې کیمیا دي. صحیح، دا خوښه نه سوله. له دې معلومي چې د خپل استعداد په نظر کې نه ونیولی. بل هلته پوهنتون ته ځي، دا نه متوجه کېږي، تازه متوجه کېږي چې دا اصل زما خو یو بل شی غوښتلی، د مطبوعاتو د شیانو سره یې علاقه ډېره وه، دی د خپل علاقه په نظر کې نه نیسي، ځکه یې خوښه کوي. اوس نو اړینه دا ده چې کله چې تا خپل علاقه، خپل استعداد او خپل امکانات په نظر کې ونیول او بیا د انتخاب کوي، کولی سي مخته لاړ سي. خو که بیا هم دا موارد و او بیا هم شاته کې دې ټمبلي دې پکې کوله، له دې معلومیږي چې ستا د دغه انتخاب لپاره دلایل قوي نه وه. هر هغه انسان چې د خپلې پرېکړې په اړوند پاخه، په عامه اصطلاح ووایم ګونډه، جدي، مهم دلایل ورته ونه لري، هغه بیا بېرته شاته ځي. اوس که یو څوک هدف ټاکي او بېرته له هدفه شاته کېږي، بیا ووایي چې باید ووایي چې دلته خو نه، دا خو مهمه ده، هغه یې راپیاد سي، دلایل یې، هغه انګېزې یې راپیاد سي، هغه څه چې دی د هغه په اساس تصمیم نیولی و چې د مورد انتخاب کړي، هغه باید ځان ته ورپیاد کړي او بېرته ووایي چې نه، زه باید دا رشته ووایم. دا که هر څه کې اوسي، دا که هر څه، که هره برخه وي، دا که طبابت وي، دا که ټکنالوژي، دا که یو ورزشکاري، ورزشي، کرکټي، فوټبالي، هر څه کوي. ولې کرکټ وایم؟ همدا اوس باید ښه فکر پرې وکړم. عظیمي صاحب، تاسو خپل ګول څنګه ټاکئ؟ کورنۍ کې مې یو پیشنهاد ماته وسه، ماته یو ملګري ویلې چې زه یو کمپنۍ لرم او زه ځم، دا تقریبا د میاشتې 70,000 روپۍ ګټه لري، آنلاین کمپنۍ ده، دا آنلاین خرید و فروش کوو، شامپو، صابون، دا شیان یې خرڅول، وریځې هم خرڅول، غوړي هم خرڅول، کارمندان هم سته استاده، دفتر هم سته، ډیپو هم سته، وارد هم سته، صادر هم، ټولې قصې سته. فقط زه تا ته غواړم درې کړم، په تا مې لورېږي. ما دې کس ته ورتلې چې ګورئ، زما په عمر کې شامپو نه ده خرڅ. زه اصلا د وریځو د تجارت لپاره جوړ نه یم. زه که جوړ یم، زه که خرڅوم، نو بل شی باید خرڅ کړم. زه که خرڅوم باید کتاب خرڅ، زه که خرڅوم باید علم هغې که به خرڅ کړم، علم باید خلکو ته تولید کړم، خپل مسلک باید تجارت ته راوړم، خپل مسلک باید په د بزنس ستنې ورکړم. د تا په شامپو باندې د ما ګزاره نه کېږي، صحیح ده، زه وینم چې هغه د 15,000 15,000 80,000 ګټه پکې کوي، اما زما مسلک نه ده. یعنې زه کله هم د خپل مسلک خلاف بزنس یا تجارت نه پیلوم. کېدای شي حتی که یو وخت کې دا کار وکړم، فناست داسې به وي چې زه به مثلا تا ته وایم چې ته مثلا شامپو خرڅې، صحیح ده، زه به یو څو روپۍ تا ته درکړم، ټوله کیسه به یې تا سره وي، خو بیا په آخر کې به ګټه سره نیمه وه. داسې کېدای شي درسره وکړم، خو په شامپو خرڅولو کې د نه یم، ځکه دا ما مسلک نه ده، پکې بلد نه یم. زه شامپو پلورونکي ته په بده سترګه نه ګورم، دا خو مهمه شی ده، شامپو ډېره مهمه ده، صابون هم ډېر مهم ده، ډېر مهم ده، بالکل. اما یعنې خپل هغه باید په نظر کې پوی ونیسو. یو ځوان دپاره کوم عادت ښه ده چې هغه وساتي؟ زه فکر کوم چې د ځوان لپاره ډېر مهمه دا ده چې باید دی په مهارتونو باندې سمبالي. هر څومره چې نوي مهارتونه را روان دي، مثلا د مصنوعي هوش ده، ټکنالوژي ده، دا باید د دوی زده وي. اوس یو سوال او یو اندېښنه دا ده چې ګڼې رشتې او ګڼ مسلکونه له منځه ځي، ډېرې دندې له منځه ځي. زه په دې عقیده یم چې له منځه نه ځي، که موږ ځان ورسره عیار کړو، که موږ زه د ارواپو پایس مسلک هغه مې را روان ده، مصنوعي هوش روان ده، او ورو ورو د ما مسلک او د ما چارې رانه اخلي. که زه خپله له مصنوعي هوش نه استفاده وکړم او خپله ځان ورسره په اصطلاح هغه کړم، عیار کړم له مصنوعي هوش سره، نو مصنوعي ځیرکتیا ته یا ځیرکتیا ته، نو زه کولی شم چې خپل مسلک پکې وساتم، برعکس سروش ته هم ورسره وکړم، که نه لکه تغذیې مې له منځه مې وړي. دا اوور کانفیډنس پکې شي، دا جالبه ده، دې ته موږ اعتماد په سقف وایو په وطني اصطلاح. دا خو لږ کاذب هغه ده، اعتماد ده، او دا دقیقا ستاسو د هغې تېرې خپرونې پورې لږ اړه لري چې دا موټیویشنل سپیکران چې دي، دا موټیویشنل کتابونه، موټیویشنل ویډیوګانې، موټیویشنل چینلونه، افراد، اشخاص دغه خلکو ته کاذب اعتماد ورکوي. یعنې شایسته نه، بس ورځه پې کائنات ته سلام واچوه، منډه وکړه، ته کولی سې، دا هغه د هر څوک یې کولی سي، ته هم کولی سې، بس منډې ووهي، هلته درز ولوېږي، ختم کړي ځان.
دا موټیویشنل کتابونه نقصان لري. پرته له شکه موږ دې ته زیړه ارواپوهنه وایو.